په ننګرهار پوهنتون کې د امتحان د اندېښنو او اضطراب د اداره کولو حل لارې تر عنوان لاندې زده کړیالانو ته ښوونیز سیمینار وړاندې شو. په داسې حال کې چې ننګرهار پوهنتون کې د سمستر 100 سلنه ازموینو ته شاوخوا 15 ورځې پاتې، له ازموینو څخه د ویرې، پر ځان باور، د مطالعې غوره لارو چارو، رواني ستونزو او ډیرو نورو موضوعاتو په اړه زده کړیالانو سره علمي معلومات شریک شول. د یاد سیمینار وړاندې کوونکی استاد وایي دغه ډول سیمینارونه د زده کړیالانو په مسلکي روزنه کې رغنده رول لري. پوهنتونونه او تحصیلي مراکز یا تحصیلي بنسټونه باید دغه ډول ابتکارات او نوښتونو باندې لاس پورې کړي. د دوی مسؤلیت او دنده همدا چې باید محصلینو د علمي پرمختګونو، علمي ظرفیت جوړونې لپاره باید دغه ډول پروګرامونه په لاره واچوي او لاس په کار شي تر څو دوی وکولی شي چې محصلینو کې د علم سره د مینې انګیزه پیدا شي. همدارنګه له ازموینو څخه ویره، ناسم اقتصادي وضعیت، د استادانو ناسم چلند او له ناکامۍ ویره هغه لاملونه دي چې د زده کړیالانو پر تحصیل منفي اغیز کوي. ورته مهال زده کړیالان دغه ډول سیمینارونه مثبت ګڼي او په وینا یې چې له ازموینو د ویرې په له منځه وړلو کې ورسره مرسته کوي. زه په دې باوري یم چې د 5 وړاندې سمسترونو ازموینې او زموږ نتیجه او د راروان سمستر نتیجې او پایلې به ډېر متفاوتې متغیرې اوسي، ځکه له دې وړاندې موږ دغسې مسلکي ورکشاپ او سیمینار کله هم نه و اخیستی. نو کله چې موږ په امتحان کې ګډون کوو ډېر د ویرې او اضطراب سره به موږ مخامخ وو، نو همدغه وجه چې زموږ پایلې به هم ښې نه راتلې. زه د اول صنف محصل یم او د لمونځ ته لومړی راغلو د لمونځ د ارمانو څخه ډېره ویره درلودله او موږ چې دا څنګه به دا کېږي د استادانو سره. خو موږ چې کله دا پروګرام او برنامه وکتله موږ سره یو ډاډ پیدا شو، په ځان باور او د مطالعې دپاره وختونه موږ وپېژندل چې وکولی شو د هغې نه استفاده وکړو په ډاډه زړه خپل امتحانونه ورکړو. پوهنتونونه د مسلکي روزنو ترڅنګ ذهني روزنځایونه دي. که زده کړیز بهیر یې د ټاکل شویو معیارونو سره سم مخ ته لاړ شي، غوره پایلې به ولري. اجمل صدیقي، ننګرهار پوهنتون.